زموږ چینل سبسکرایب کړئ، دا سرخط چې ده په دې باندې کلیک وکړئ، دا سبسکرایب کړئ، څنګ ته په کنګړۍ اوکې وکړئ، پورته په آل اوکې وکړئ چې مو هره نوې ویډیو تر تاسو پورې زر تر زره در ورسي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه یم حبیب الله، تاسو ګورئ حبیب الله اکاډمي چینل. ګرانو دوستانو، لکه تاسو ته بهتره معلومه ده چې حبیب الله اکاډمي چینل د ټکنالوژي مربوطه ویډیوګانې اپلوډ کوي. همدارنګه زموږ نن موضوع د یوټیوب په باره کې ده چې آیا موږ څنګه کولی شو چې په خپل یوټیوب کې د انټرنیټ مصرف کم کړو. په دې ویډیو کې ټوله طریقه زه تاسو ته ښایم چې څنګه موږ کولی شو چې په یوټیوب کې موږ خپل د انټرنیټ مصرف کم کړو. که ستاسو اول وار وي زموږ ویډیو ګورئ یا زموږ چینل ګورئ، چینل لازمي سبسکرایب کړئ او لایک یې کړئ. که مې ویډیو خوښه شوه نو ملګرو سره یې هم شیر کړئ. زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. اول ور به تاسې راسئ د خپل موبایل سکرین ته. کله چې خپل موبایل سکرین ته رالاستئ تاسې به ولاړ شئ یوټیوب ته. زه راځم د یوټیوب ته، دا یوټیوب خلاصوم. دا یوټیوب ما خلاص کړو، صحیح ده. اوس زه راځم د دې سر د عکس چې تاسې ورکړی دې ته به تاسې راسئ. دې سر ته نه ده، دا به تاسې اوکې کړئ. دا د یوټیوب عکس وي یا دا عکس به تاسې اوکې کړئ، صحیح ده. کله چې مې دا عکس اوکې کړو بیا به تاسې راسئ انتظاماتو ته. دې انتظاماتو ته به تاسې راسئ، صحیح ده. کله چې انتظاماتو ته رالاستئ دا به اوکې کړئ. اوس له تاسې سره چې ام بي کمه وي یا په دې باندې پوه شوستئ چې آیا له موږ سره 200 ام بي ده یا 300 ام بي انټرنیټ ده یا 1.5 ام بي انټرنیټ ده. موږ یوټیوب ته ځو، دا مثال مو تر ډېره وخته پورې وچلوي یا موږ ویډیو ډاونلوډ کوو، هغه به بیا تاسې راسئ. دا صرف جوی در مصرف دادن دا به تاسې اوکې کړئ، صحیح ده. ستاسې ته ښایم دا دویمه اپشن نه ده، دا به تاسې اوکې کړئ. داسې مې کله اوکې کړ، دا به تاسې اوکې کړئ. داسې مې اوکې کړ. اوس دلته تاسې ته در حالات صرف کار دادن، تاسې چې مثال یوټیوب کې ګرځئ او تاسې ام بي کمه مصرفه شي نو دلته ټول تفصیلات تاسې ته لیکل شوي دي. هغه به بیا تاسې راسئ چې تاسې غواړئ چې آیا موږ غواړو چې موږ په یوټیوب کې موږ سره کم ام بي پاته دی یا موږ ویډیو ډاونلوډ کوو یا په ویډیو ګورو، هغه به بیا تاسې راسئ. دا سر اپشن نه ده، دا به تاسې اوکې کړئ. دا به تاسې اوکې کړئ، صحیح ده. داسې مې کله اوکې کړو دلته به تاسې ته ټول اپشنونه خلاص وي. داسې تاسې اوکې کوئ نه، دا اپشنونه ټول خلاص وي. تاسې اوس په یوټیوب کې چې هر څه ګورئ یا ویډیو ډاونلوډ کوئ یا هر څه کوئ، تاسې مثال مخکې چې انټرنیټ مصرف کول تر هغه نیم پر نیمه د انټرنیټ مصرف کم شو. تاسې اوس تاسې بندولی شئ، بېرته ورته راتلای شئ، دا بندولی شئ، خلاصولی شئ. اوس له ما سره ام بي کمې پاته دي، زه یم چې دا ما تر یوه وخته پورې دا وچلوي، صحیح ده. دا د انټرنیټ په باره کې د تاسې یاستئ چې موږ یوټیوب ته ځو او په یوټیوب کې زموږ سره ام بي کمې پاته دي، باید زموږ انټرنیټ زیات وخت ووږي. دا ډېره زبردست او خوندوره ویډیو وه. که ستاسو اول وار وي زموږ ویډیو ګورئ یا زموږ چینل ګورئ، زموږ چینل لازمي سبسکرایب کړئ او لایک یې کړئ.